بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې زه راغلی یم. غزني خیل ماماخیل ته دا وی سي نوم دی. د سوریزو مسیزو سره دا تعلق ساتي. د دې علاقې چې کوم محرومیان دي، د دې چې کوم مسایل دي، د هغې باره کې مکمل معلومات لپاره نن زموږ د پروګرام میلمه جمعیت علماء اسلام سره تعلق ساتي. عبید الله صاحب سره ساسو مکمل سره د هغې د تعارف د سیاسي بیک ګراوند چېرې سیاست ته کله نه راغلی دی، نو راځي چې هغې سره ملاقات وکړو، د دې حلقې معلومات ترې نه واخلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. عبید الله صاحب لغونته زموږ ناظرینو ته خپل د سیاسي بیک ګراوند لږ بیان کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه خو مخکې زه ستاسو ناظر ما ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت او موږ ته راغی جي او زموږ د کلي مسایل لپاره چې کوم دي مسایل جي د حالات لپاره چې مخکې پرتګ باندې جي موږ تاسو دا چې کوم مسایل زموږ د کلي دا مخکې ورسوي. مننه جي، ډېره شکریا. سیاست ته څنګه راغی او الیکشن دا پیلنې ځل دی که نه دی نه مخکې ستاسو خاندان کې څوک و نو؟ ناصر جمال صاحب دی نه مخکې خو زموږ خاندان کې هېڅوک هم نه جي سیاسي سړی. دی نه مخکې جي په 2013 کې چې کوم دغه نو بیا په 15 کې بلدیاتي الیکشن و، هغې کې زه ودرېدم یوت کونسلر ته جي. هغه وخت کې زما عمر ډېر کم و، نو زه جنرال ته ودرېدم، یوت ته ودرېدلم. او زموږ د کلي د وي سي د ټولو ملګرو چارخي هغې ما ته په هغې کې هم ډېر غټ اوټ راکړی او ډېر ښه مارجن سره پاس کړی دی. صحیح ده. بیا دې ځله چیرمینۍ ته ودرېدې او دې پېره جي چې کوم 22 کې الیکشن نو زه د ټول وي سي د سولیزي پایان چې کوم یاران دوستان دي د خویندو میندو درونو د دې زیات شکرګزاره یم چې ما ته ډېر ښه اوټ راکړو جي. که د هرې پارټۍ دی، که د دغه نیشنل پارټي ده، جماعت اسلامي ده، پي ټي اے دی او که جمعیت علماء اسلام دی، زه د دې ټولو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې ما ته ډېر ښه اوټ راکړو جي او الله دې د دې قدر وکړي. بالکل جي. موږ ستاسو حلقې ته چې راتلو نو ووټ ستاسو ذاتي ماشاءالله دا تاسو خبره زه بالکل تایید کوم چې تاسو له ماشاءالله د ټولو پارټو مینه تاسو له درکړې ده او ډېرو لکه هغه کسان چې کم پارټۍ ته ووټ ورکوي که نه ورکوي، خو عبید الله صاحب ته ووټ ورکړی دی. دا راته ووایي چې د حلقې مسایل که موږ خبره کوو نو ستاسو دلته د غزني خیل ماماخیل د روډ سټرکچر دلته څنګه دی، فرش بندیانې روډونه وغیره؟ ناصر جمال صاحب دلته خو زموږ په سولیزي پایان کې چې کوم زموږ وي سره کارونه پکې ډېر زیات وشي جي. د ارباب امیر صاحب هم پکې کارونه وکړو. زموږ چې کوم خوشدل صاحب دی د پي کې دی جي، صوبایي اسمبلی امیدوار دی، سابقه دغه دی جي ډیپټي سپیکر دی، کارونه پکې ډېر زیات وکړو جي. زموږ په علاقه ډېره زیاته غریبه علاقه ده او غریب خلک دی جي. زموږ د یو څو محلې چې دې طرف ته اړو بیخي کار شوی نه دی. زما خوشدل صاحب ته او ارباب امیر صاحب ته دا سوال دی چې مهرباني وکړئ جي چې نور ځای کې تاسو کوم یو ورکر ته یا کارکون ته پند ورکوئ نو جي تاسو د هغې معاینه وکړئ چې دوی دا کارونه کوم ځای کې وکړه. زموږ په علاقه کې ډېر زیات کارونه پاتې دي جي. زموږ د محله را صادق آباد، نری کلی دی، مسافر دی، دوی خو پنډونه ایشو کړي، ډېر زیات پنډونه ایشو کړه، چارې ښه کور ودان کارونه ډېر زیات وکړه، خو دوی ورپسې شاته بیا دغه نه دی کړی جي، چیکینګ اړو کړی نه دی چې دا ما پنډونه ورکړه، ما پنډونه ورته جاري کړه چې په دې کې دوی کار وکړو که او نه کړو. داسې ډېرې علاقې دي جي چې هغې ورته اړو کار کړی نه دی. یو کوڅه یو محله دوه ځلې درې ځلې پخه شوه، فرشبندیانې پکې وشي، خو زموږ چې دا کومه محله را صادق آباد دې طرف ته اړو کار نه دی شوي. دا دې د وجې نه دی شوي جي، زه یم د جمعیت طرف نه، نو دوی خپل دغه موږ سره وکړو. چارې ښه کور ودان د ټولو جي هغه ښه ډېر پند ورکړی دی، خو زموږ علاقې ته ونه کته جي. زموږ د محلې هم داسې دی. تاسو ته ونه رسېدو چې کوم ځای کې لکه دغه پکار دی، ستاسو ګیله دا دی چې هغلته ونه رسېدو. دا ستاسو د دفتر نه بهر چې دا کوم ځای دلته خو ډېر زیاتې خټې دي. دا پوخ سړک دی، دا خټې جوړېږي که دا کچه دی، دا خو لاندې سخت کاري جي. دا خو 45 سال مخکې دا صرف دا کوڅه پخه شوې وه، هغې نه پس دې ته اړو بیا چا کتلي نه جي. ښه جي، ټیک جي. او په دې دومره ډیولپمنټ کارونو کې ملا دا چا ورته خیال شوی نه دی؟ په دې ولاړو جي موږ څو ځل ارباب امیر صاحب له هم ورغلي، خوشدل صاحب ته هم ورغلي جي. د هرې پارټۍ ته نن دلته شته، خو هغې اړو دا دغه نه دی کړی چې موږ دې ته راشو. موږ خپل ارباب امیر صاحب له ورغلي، چارې ښه غاړه یې راته ایښې وه، خو زموږ کلي کې چې کوم کارکنان دي د هغه د پارټۍ هغې اړو دا ونه ګڼل چې دا کار ضروري دی. صحیح ده جي. دا راته ووایي چې د تعلیم لحاظ سره د دې سي حلقې ستاسو د وي سي چې دی څه صورتحال دی؟ تعلیم لحاظ سره جي زموږ علاقه کې خو سکولونه ښه ډېر زیات دي،
خو زمونږ دا وی سي چې کوم دی دا مخکې دوه اوس دواړه یو که جي په بله وی سي کې راتله مخکې غزني خیل اوس غزني خیل ماما خیل دواړه وی سي یو شوي دي جي نو د تعلیم سکولونه راته ډېر دي جي خو په یو سکول کې ماشومان ډېر زیات دي هغې کې د استادانو کمې دي چې موږ له څو ځل راغلي دي چې مخکې لاړ شو موږ اوس کلي کچری اے سی صاحب راغلو اے ډي سی صاحب راغلو هغې کې موږ هغې ته وویل چې زموږ په یو سکول کې څلورو او د 5 استادانو کمې دي هغې سره سره د کمرو کمې دي موږ ته څو ځل ویلې شوي دي چې تحصیل ممبر له به لاړ شو میر له به لاړ شو چې دا کمرو کوم ضرورت دا پوره کړي راته خو جی ته پی ټي حکومت ازره خو موږ ته هم څه فنډونه نه جاري شوي تاسو ته پته راځي چې هر وخت د دې هړتالونه موږ په 2 ورځې مخکې هم هړتال کړو او 24 تاریخ نه بیا زموږ دغه شوي دي چې هړتال یې وکړو نو ډي سی صاحب سره زموږ د ملګرو سبا چې کوم تحصیل ممبران دي د چیرمین صاحب چې مفتي طلع احمد صاحب هغه موږ نن هم غوښتي مشاورات یې وکړو چې څه به کېږي هغې برخه هړتال دی جي موږ ورته وایو چې زموږ ډېر مسایل دي جي په سولیز پایان کې او زموږ سولیز پایان چې کوم دی جي دا ډېر غریب خلک دي جي ډېر مینه ناک خلک دي خو غریب خلک دي موږ وایو چې دې څه کارونه شي صحیح خبره ده جی فند چې دی نو هغه خو میر ته هم نه دی میلاو تاسو خو هم مسایل دي ګرانه نه دی چې دا خلک راځي تاسو نو امیدونه ساتي خبرې خو مخې ته راځي ډېر خلک راځي جي د کلي چیرمین او خلک جي دومره توقع ساتي چې دومره ایم پی اے ایم این اے نه ساتي ولې چې دا د کلي ایم پی اے ایم این اے هغې سره ملاقات نه کوي او نه ول روزي او چیرمین خو د کلي کار هر وخت جي چېرته هم ترې نشي تللی اجره کې ورته ناستي او موږ نه خلک ډېر تمه ساتي زه خو د خپل کلي د خلکو ډېر زیات شکرګزار یم جي چې ما سره ډېره مینه کړې ده ما نه ما خو ته وایي چې زه یوت کونسلر ته ولاړم ما له ډېر زیات اوټ راکړ د هغې په مطابق د دې 4 ښې کور دی ودانې چې ما ته 838 اوټ راکړو جي مو دا هغې چې ما سره کوم ولاړو ډېر ملګري را سره ولاړو ما په 255 لیډ دینه ګټلی و جي خو دا د کلي خلکو ما سره مینه وکړه ډېره ښه خبره ده جي د صحت په بابت سره راته ووایئ عبیدالله صاحب چې ستاسو په دې وي سي کې صحت په بابت سره څه ډیولپمنټ کارونه شوي ناصر جمال صاحب زمونږ په وي سي کې خو د صحت باره کې اړو څه دغه نشته جي زمونږ علاقه کې نه بي چي او شته او ټیکنیکل اسپتال دی جي موږ نه به 9 کیلومیټر کې فاصله کې وي په سکیم چوک ته چې زه دمر رشونه وي جي چې مریض وي په لار تا سره ګاډي کې پروت نه چې اسپتال ته رسېږي په لار وفات شوي وي زمونږ د ټول خو جي ما خو ته ویل خوشدل صاحب ته او ارباب امیر صاحب ته موږ دا هم ویلي جي اول خو زمونږ په کلي کې بي چي او جوړه شي او بي چي او سره جي چې د 100 بیډونو د بندوبست ورسره دي چې کوم مریضان جي چې هغې خو دلته څه علاج وشي هغې نه پس چې په لاره ځي نو څه دا نقصان خو ورته نه جي ٹھیک خبره ته وایي جي بالکل صحیح ده او دې سره سره جي زمونږ بروک اسپتال وکړ جي چې زمیندارانو ته ډېر د زناورو چې کوم اسپتال دی نه مخکې موږ دا بل وي سي و د غزني خیل والا هغې کې و خو بیا جي د 4-5 کاله مخکې هغه ختم شو مټي بچي ته لاړو میرې ته زمونږ علاقه دی 55-60 هزار آبادي ده او موږ ته هېڅ سهولت نشته که بي چي او ده او که بروک اسپتال دی زمونږ د ټولو ته جي تاسو په وساطت باندې د میډیا په وساطت باندې تاسو زموږ د خبره مخکې یو څه جي چې موږ ته بي ایچ یو او د بروک اسپتال څه بندوبست شي صحیح خبره ده جي دا عبیدالله صاحب ما یو خبره نوٹ کړله د ستاسو چې کوم چیرمین د کوم وي سي د دې احاطه ډېره غټه ده فاصله لکه څومره چې دغه حساب نو هغه کافي فاصله ده نو دلته که ویم نو دا خو تقریبا کیلومترو کې راځي دا به څومره فاصله وي نصر جمال صاحب زمونږ چې کومه د علاقه ده موږ خو دا مخکې 2 وي سیګانې وي اول 3 وي د سولیزي پایان اوس 2 کې جي 2 کمې وي سي چې دي دواړه زمونږ طرف ته منتقل کړي زمونږ چې کومه تقریبا فاصله وي جي کیلومترو باندې ته ټول هغه 7-8 کیلومتر فاصله جوړیږي جي ٹھیک او زمونږ سره د کسب پورې او د محمد ګل چوک پورې ده جي ناظرین دې کې دا یو خبره به زه اټکول ډېر ضروري ګڼم بعضې ځایونو کې داسې وي چې وي سي چې دی د هغه احاطه وړه وي نو که هغې کې یو سهولتي مثال په توګه هغلته یو کس ووایي اوس زه عبیدالله صاحب نه تپوس کوم چې ستاسو وي سي کې سکولونه څو دي هغه ماته ووایي چې 3 دي مثال در کوم نو په 7-8 کیلومتر کې که تاسو دا واچوئ دا 3 سکولونه نو دا تقریبا 2 کیلومتر راځي نو 2 کیلومتره د یو 5 کالو ماشوم هغه به پرایمري سکول ته څنګه ځي 2 کیلومتره فاصلې دپاره دا ذهن کې ساتئ چې یاره کله احاطه غټه وي د هغې مسایل چې کوم دي هغه نوعیت بدل شي هغه ته ضرورتونه زیات شي چې څومره د هغه روډ سیوا شي د هغه صحت دپاره هغه ته د یو ډسپنسري نه اوس که دلته کې د غزني خیل ماماخیل وي سي ته ډسپنسري جوړولو حق وي نو حق دا دی چې دلته 2 جوړ شي په غزني خیل کې بیل ماماخیل کې بیل د هغې وجه دا ده چې د دې که فرض که یو سر او بل سر ته وي
3-4 کیلومتر ظاهره خبره غریبه طبقه وي هغه 3-4 کیلومتر والا ټیکسي رکشا چې کوي نو هغه به خامخا 1800-1200 روپۍ به اخلي بیا دا غریب سره د ګرانۍ کې د دومره سخت حالاتو کې هغه به بیا دغه سیزونه افورډ کول دا بیا ډېر زیاته ګرانې دا راته وایي ستاسو دلته په وي سي کې د بجلۍ صورتحال سره وي سر جمال صاحب په وي سي کې زموږ په وي سي کې خو د بجلۍ مخکې ډېره خرابه وه چې دې نه پس بیا موږ کم مشرانو د کلي ناظمانو موږ سره جان افضل حاجي صاحب دي اسحاق حاجي صاحب دي او امیر حسین دي داسې نور مشران دي جي د دې د چرخي کور د ودانې سره د ټولو مشرانو جي دی بیا منډې تړې ولې موږ د کیبلو دپاره موږ بیا کیبلې ولګولې نو هغې سره موږ ټول بیا راغونډ شو او موږ میټرو دپاره داخلي وکړي موږ چې میټر اوس ټولې لګېدلې ثابت وي سي کې جي ماشاءالله خو جي بیلونه راباندې ډېر زیات راځي د هغې اړو څه بندوبست نشته نه څه میټر لیډر راځي نه څه راځي په یو یم جي 2900 وي 150 وي او په 15 او 20 هزار نه کم بیل نه راځي تا ته خو ما په شروع کې ویل ناصر جمال صاحب چې زموږ د علاقه ډېر غریب خلک دي جي او یو ګراني ډېره زیاته راځي مهنګایي ده ډېره نو هغې بیلونه دغه داخل کړي او که د بچو د رزق غم وکړي توړه 300 روپۍ کې ده جي چینی ورته پته راغواړو هېڅ بندوبست جي هغې سره د رزق دپاره نیم د بیلونه څنګه جمع کړي د هغې د وجې بیا د بیلونه ټولو باندې شاټ شو او دا د هغې دا د وابډې والا د لاسه جي که ایس ډي او دی که ایس سی سی دومره دا چې کوم دا اوس وفاقي حکومت دا ګران کړل که نه دا بجلي باندې ټیکسونه ډېر زیاتو لګېده دا اوسنۍ یادوئ که نه دا شروع کې چې څه ټایم تاسو ولګولو نه جي دا چې څه ټایم د پی ټي ای حکومت هغه وخت کې دا موږ لګولي 3-4 کاله مخکې ټیک شو بالکل په دې حکومت کې نه بیلونه زیات راغه او جي او هغه د نشو هېڅ بندوبست نه شي جي موږ خو چې څه ټایم دا بیلونه میټرې لګولي او دوی را سره کمې وعدې کړې وي چې موږ به بیلونه ښه مناسب سره راځي نور چې بجلي به هم ستاسو وي زموږ جي اوس 3 غنټې پس بجلي راشي 2 غنټې پس راشي په 12 غنټو کې مړو رانی شي د وابډې والا چې موږ ته اړو څه هېڅ بندوبست د دې نه شي کولی چې زموږ چې کله ایل ټي تار رالړه شي یا ایچ ډي تار وي نو هغې دپاره خو موږ په غنټو هغې ته رینګونه کوو اوس درځو 10 منټه پس درځو 12-13 غنټې پس خو هغې له صرف راشي چې چا تار سیکي او زموږ کلي کې جي د وابډې هېڅ یو دغه نشته هلکار نشته څو ځله موږ ورته ویلي دي چې موږ د یو 2-3 تنان مخکې به وو د نورو حکومتونو کې چې کله نه د پی ټي ای حکومت راغلی دی دلته لړمینانو جي ایم واپس کړی دي صحیح ده چې هغه دلته پراپر دغه ساتي او هغه ټیک شو جي د ټرانسفارمر وغیره ستاسو خراب شي نو صوبایي حکومت سره لاس کوي تاسو نه جي سم نه کې دا موږ بیا چنده کو او کوم ټرانسفارمر سره کوم خلک وي کوم کورونه وي 1,000 روپۍ کوري 2,000 روپۍ کوري په هغې تقسیم کو پیسې ولاغونډو جي چنده ولګو عبید الله صاحب د ګیس باره کې د صورتحال راته ووایي چې ستاسو ناظرینو ته پته وي د ګیس څه صورتحال نصر جمال صاحب موږ ګیس دپاره یو میاشت 2 میاشتې مخکې میټینګ کړو د زمونږ چې کوم ټول ممبرو سابقه اسحاق حاجي صاحب او نور ملګري رحمت نواز صاحب جي د مسلم لیگ نون دی او هارون صفت صاحب موږ لاړو موږ دغه سره میټینګ وکړو جي هغې راته دا خبره وکړه زموږ د علاقه کې جي میټرې ښه ډېرې دي خو تر اوسه پورې ګیس نشته نوې داخلي هم شوي دي جي زمونږ 3 کاله 2 کالو شي چې په یو محله کې ګیسونه نشته مسالې ډېرې زیاتې دي بالکل صحیح ده انعکاسي صورتحال دلته څه دی نکاسي صورتحال خو جي بس هر څه تاسو ته مخامخ دي تاسو ځای لاره وکته جي چې کله نه بارانونه شي جي څو ځل پکې دا کورونه راپرېوتو ستانه پودګیانې پکې وشي موږ ټول له تللو جي ایم پی ای ایم ان ای له تللو هغې بیا راشي جي موږ د اوبو کورونو نه په جنریټر وکاږو ډېر زیات مسایل دي جي د نکاسۍ خو موږ ته صحیح دی جي د سرکاري وړو دلته څه لاره وه یا شته دی سرکاري وړو جي چې دې نه مخکې موږ ته ټرکونه راتله چیرمین ته خو عام جي د پی ټي ای والو بیا راته داسې کارونه وکړو چې هغې به زموږ لمبر وشو د کم چیرمین نو هغې به خپل طرف ته وړو که د وړو ټرک به موږ له را روان شو چې په موږ ته به را رسېدو یا به 200 تیلې وي یا 300 تیلې وي مشکلات یې ډېر زیات دي او زموږ علاقه خو تا ته موږ مخکې ویل ناصر جمال صاحب چې ډېر زیاته غریبان ټیک هغه چې کوم پوینټونه دي فکس کړو ارزي کې مخصوص دکانونو والا نو هغه سیستم یې دی علاقې کې کړی دی زمونږ په ثابت وی سی کې چې تا ته موږ په یو سی کې 55-60 هزار آبادي راځي زمونږ په ثابت کلي کې صرف 2 ډیلرانو ته ورکړي دي او هغې ته 20 تیلې ورکوي علاقه ډېره غټه ډېر زیات مشکلات دي چې روزانه پې جګړې زمونږ اے سی صاحب ته ډي سی ته درخواست چې مهرباني آبادۍ مطابق پکار دی د وی سی د موږ جي تا ته خو چې کلي کچهرۍ وي زموږ په علاقه کې موږ اے سی صاحب ته مې ډي سی صاحب ته مې ویل چې موږ ته دا کوټه بړاو کوي هغې خدا وایي چې یاره دا صوبایي حکومت سره کار دی هغې دې خبرې سره هغې ځان ترې خلاص کړی دی
او هغې وایي چې زموږ دې سره څه کار نشته دا د صوبایي حکومت کار دی. اصل جمال صاحب مونږ چې چا کومه کوټه کړې ده چې کومو سره پرمټې دي هغې همدا وایي چې مونږ ته 16 تولې چې کومې سړې 108 دي تیلې مونږ د دې کړي ده خو چې مونږ کله هم لاړ شو مونږ ته صرف 40 راکوي د میل والا مونږ نه 60 تولې کموي دا کمې دا هغې بیا خپله خرڅوي پبلیک باندې خرڅوي او 200-300 مونږ ته ډېر زیات افر وکړو چې زه به تاسو د یو تیلې کې تو 300 روپۍ در کوم دا مونږ ته پرېږدي تاسو دا موړئ نو هغې وایي نه زمونږ کلی دی ډېر غریب دی دا 40 تیلې ته راشي خو په هغې ډېرې لانجې وي جنګ جګړې به شروع وي. صحیح ده جي. د صفا اوبو دپاره دلته څه ټیوبویل وغیره عبید الله صاحب جی ټیوبویلونه خو شته د سولر سیسټم یې ولګوي خو بندوبست یې سم نشته جي پیپونو کې اوبه نه راځي مسلې ډېرې زیاتې دي. ټیک شو ډېره مننه ستاسو عبید الله صاحب چې تاسو زموږ پروګرام عوامي مسایل ته ټایم ورکړو ستاسو ډېر شکریه مهرباني جي الله تاسو خوشحاله آباد ساتي. تھینک یو سو مچ. ناظرین دا زموږ عبید الله صاحب غزنی خیل ماما خیل چیرمین دی جمعیت علماء اسلام سره د دې تعلق دی چې کوم معاشرتي مونږ کې برایانې دي هغه الله رب العزت دې ټیکي الله رب العزت هر انسان ته هدایت هم وکړي هغه ډېر زیات په مشکل باندې بوزي لکه دا هم انشاءالله ما دپاره یو چیلنج غونډه شو دا اوس انویسټیګیټ کول غواړي چې دا د میلیونو والا چې دی دا لا پکې کم قسم کیسه شروع کړې ده نو انشاءالله د دې باره کې به هم ویډیو کوم او د دې معلومات چې دی نو دا به هم مخې ته تاسو سره راولو خو بهرحال بهتر دا ده چې یاره هر ویسي ته د هغې د آبادۍ په مطابق باندې هغې ته تقسیم وشي نو دی کې به غریبه طبقه چې کومه ده هغې ته به لږ غونتې رسۍ ممکن شي د هغې به لږ غونتې دادرسي وشي. اجازت غواړو ډېره مننه. السلام علیکم.